عمران خان د طالبانو سره کتنه کې څه ویلي او له دوی یې څه غوښتي دي ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن په خپل دفتر کې د طالبانو د قطر د دفتر له مشر او د طالبانو د تحریک له مرستیال ملا برادر او د هغه له ملګري پلاوي سره وکتل. ملا برادر او ورسره ملګری پلاوی په 3 ورځني سفر پاکستان ته تللی دی. عمران خان وروسته له دې له ملا برادر سره وکتل چې د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره یې ټلیفوني خبرې وکړي. د پاکستان د صدر اعظم دفتر ویلي چې عمران خان او ملا برادر د افغانستان د سولې په پروسه کې پر راتلونکو ګامونو خبرې وکړي او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان لانجه پوځي حل لار نه لري. صدر اعظم عمران خان وویل چې بین الافغاني خبرو د افغانستان د شخړې د حل کولو او په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګېدو لپاره تاریخي فرصت برابر کړی دی. دغه راز وویل هیواد به یې د افغانانو ترمنځ د سولې د وروستیو پرمختګونو ملاتړ ته دوام ورکړي. خو ویې ویل چې باید د نفوذي یا ورانکارو عناصرو مخه ونیول شي چې دا پروسه تخریب نه کړي. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر له خبرپاڼې سره سم عمران خان په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر لوړې کچې اندېښنه وښوده او له ټولو خواوو یې وغوښتل چې تاوتریخوالی کم او اوربند ته لاره هواره کړي. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر په خبرپاڼه کې د ملا برادر په قول څه نه دي ویل شوي. ملا برادر او ورسره ملګری پلاوی وروسته له دې پاکستان ته لاړ چې د سولې خبرې د 20 ورځو لپاره وځنډول شوې. تر اوسه د سولې د خبرو د بل پړاو د ځای په اړه پریکړه نه ده شوې، خو په پام کې ده چې د جنوري په 5مه بیرته پیل شي. درنو لیدونکو تاسو یې په تړاو څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره کمنټ کې شریک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ.